د ماشینري د سپارلو په تړاو جوړ شویو مراسمو کې د لوګر مرستیال والي د ښاروالۍ مسؤلینو او ګڼ شمېر مخورو او ځوانانو ګډون کړی و. د پلیالم سرپرست ښاروال وایي چې د دغو دوو ارادو بلدوزرو په ترلاسه کولو سره به د بیا رغونې ورته نورو برخو کې شته ستونزې تر ډېره حل شي. د همداراز وویل د پلیالم ښار ته په کتو د ښاروالۍ ماشینري او امکانات کم دي او په مرکزي چارواکو یې غږ وکړ چې د پلیالم ښاروالۍ ته دې لا ډېره پاملرنه وکړي څو یې چارې لا ښې او چټک شي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د پلیالم ښاروالۍ دپاره دغه دوه ارادې ثقیله ماشینري چې لوګر د مشرانو د همکاریو او د دوی د هلو ځلو په اساس باندې پلیالم ښاروالۍ سره همکاري وشوله. البته د دې قیمت په بازار کې د دواړو ارادې د یو اراده لوډر ده کټرپیلر کمپنی او یو اراده بلدوزر ده چیندار هغه هم کټرپیلر کمپنی ده. شاوخوا 2.5 لک ډالر پورې د دې قیمت او ارزښت راځي. خو خوشبختانه چې پلیالم ښاروالۍ سره په وړیا ډول باندې د مرکز څخه د دغو وسایطو همکاري وشوله. هیره دې نه وي چې د مراسمو په پای کې دا دوه ارادې ماشینري د پلیالم ښاروالۍ ته وسپارل شوه.